रकीबान मातरा प्रेषदा तेला अपना बदला ले लूंगा फिर से वापस जाऊं, अपना बदला ले लूंगा फिर से वापस। अस्सलाम वालेकुम ګرانې مینوالو، تاسو دوستانو په دې سکرین باندې دا تصویران صحیح کړئ دا چې دینو د نیلم ګل دي او د نیلم ګل خاوند مراد دا هغه مراد د شاه نیلم ګل چې دینو یو 3 کاله مخکې طلاق ورکړی او دا خبره کړې وه چې نیلم ګل سره زما اوس چې دینو ژوند باقي نه تېرېږي. نیلم ګل هم دا خبره کړې وه چې زما مراد سره باقي ژوند نه تېرېږي او مراد 3 ځله ولا طلاق ورکړی او طلاق نه باوجود بیا چې دینو د دې جګړې راغلي او غیمې راغلي او چې څنګه دوستانو تاسو ته پته ده په دې غټ اختر باندې دا چې کوم اوس تېر شو په دې کې دی دوبۍ ته تللي یو ځای ملو شوي یو بل سره. نو اوس د دې دا تصویران تاسو ګورئ څنګه په دې باندې آی لو یو نیلم ګل او مراد او بیا دا خبره هم شوې ده چې فاطمه ګل به اوس واپس پتې نه ځي او زه به واپس خپل کور ته به ځم. نو دې خبرې نه داسې معلومیږي د دې ډمان هغه بیخي دین ایمان نشته، د دې چې دین او ایمان سره څه تعلق نشته او نه دین اسلام سره دی چې دا نیلم ګل وایي دا فیک دي او زما په باره کې هسې چې د خلک پروپاګنډې کوي. نو بیا خو ټیک ټاک آی ډي هم د نیلم ګل ده د بل چا نه ده او بیا په ټیک ټاک آی ډي باندې دا ویډیوګانې او دا تصویران دا څنګه لګي. نو دوستانو یو خبره خو واضحه ده، ډوم سړی آخر ډوم وي. دا ډمان خلک دي، د دې نه دین شته نه چې دی نو سادین شته نه د دې چې دی نو دین اسلام سره کار روزګار شته. نو دا ډمانو صرف یو کار دی بس ډمتوب. نو دی چې دی نو دین پورې خندا راغشته ده د ډمانو خلک. نو الله پاک ولا د نیکۍ هدایت ورکړي، لږ شانتې توفیق ولا ورکړي چې دی ډمتوب نه باز راشي او دا څه لوبه نه ده. نو دوستانو دا نوی اپډیټ او ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. نو امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شي، چې خوښ شي نو لایک کړئ، خپل دوستانو سره شیر کړئ، د ډمانو ته لږ دا خبره ورسي.